السلام علیکم. د سکون رادیو د خپل رسنۍ څخه مو د نیوزیلند او مهم خبرونو ته هرکلی. زه کرم خان سمسور یم. پکتیکا کې د پاکستان د بریدونو له امله شپږ څلوېښت تنه وژل شوي دي. د سرپرست حکومت مرستیال ویاند وایي چې تېره شپه د پاکستان له لوري د پکتیکا ولایت برمل ولسوالۍ په 4 ځایونو کې بمباري شوې ده چې کورونه پکښې ویجاړ شوي او ټول شپږ څلوېښت تنه پکښې وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي چې اکثره یې ماشومان او ښځې دي. د سرپرست حکومت دفاع وزارت د پاکستان دغه برید د ټولو نړیوالو اصول خلاف کړنه بللې او ویلي دي چې دغه کرغېړن عمل به یې بې ځوابه پرې نږدې. د هیواد په 313 ولسوالیو کې د روغتیايي مرکزونو د جوړېدو چارې پیلېږي. د عامې روغتیا سرپرست وزیر نور جلال جلالي د دغو روغتونونو پروژو د پرانیست پر مهال ویلي چې دغو روغتونونو ته د سرپرست حکومت له لوري شاوخوا 8 میلیارډ افغانۍ بودیجه منظور شوې ده. دغه روغتونونه چې د 10 بسترونو ظرفیت لري په عمومي داخله، عمومي جراحي، د ماشومانو داخله، نسایي ولادي او بیړني روغتیايي خدمات وړاندې کوي. تیره میاشت باندې 1100 بهرني وګړو افغانستان ته تګ راتګ کړی دی. د احصایې معلومات ملي ادارې ویلي چې د تیرې یوې میاشتې په اوږدو کې د هوایي ډګرونو او ځمکنیو بندرونو له لارې هېواد ته 1140 بهرنیو وګړو تګ راتګ کړی دی. دغه ادارې زیاته کړې ده چې د روان کال په لومړۍ میاشت کې د 240 ښځو په ګډون 650 بهرني وګړي هېواد ته راغلي دي او د 20 ښځو په ګډون 490 نور له هېواده وتلي دي. بلخ کې بېوزلو کورنیو ته د خیاطۍ ښوونیز مرکزونه پرانیستل شول. د بلخ ولایت مرکز مزار شریف ښار په 5 ناحیو کې د افغاني سرې میاشتې ټولنې له لوري 100 بېوزلو او بې سرپرسته کورنیو ته د خیاطۍ او ګلدوزي حرفوي زده کړو لپاره ښوونیز مرکزونه پرانیستل شول. په بلخ کې د افغاني سرې میاشتې مطبوعاتي مسؤل کریم صالحزاده ویلي چې د خیاطۍ او ګلدوزي ښوونیز مرکزونه د مزار شریف ښار په 5 او 9 او 10 ناحیو کې جوړ شوي دي. د صالحزاده په وینا په دې پروژو کې 8 بې سرپرسته کورنیو ته د ګلدوزي زده کړې او 12 بېوزلو کورنیو ته خیاطۍ مسلکي روزنې برابرې شوي دي چې د 3 میاشتو په موده کې به مسلکي روزنه ورکول شي. مدیترانې سمندر کې د روسیې یو بار وړونکې کښتۍ ډوبه شوې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د دغه هیواد یو بار وړونکې بیړۍ د انجن له چاودنې وروسته د مدیترانې په سمندر کې ډوبه شوې ده. رویټر د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په حواله راپور ورکړی چې د بیړۍ ورسا ماجور نومیږي او 2 تنه عملیه لا هم لا درکه دي. راپور زیاته کړې ده چې د دغې بیړۍ د عملیې د 16 غړو په ګډون 10 کسان ژغورل شوي دي او اسپانیا ته لېږدول شوي دي. دا و د سکون رادیو د خپل رسنۍ څخه د نیوزیلند او مهم مسایل. تر بیا د الله